السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مؤلف رحمه الله يا إمام ابن حجر رحمه الله دي إمامتي مسائل أو دي جمع مسائل بیان کړو، باغی باندې د رسول صلی الله علیه وسلم له حدیث نقل کړو. هغه کې موږ یو چې بعض حدیثونه په دغه باب کې را پاتې، کوشش وکړو چې ان شاء الله هغه نن پوره کوو. اولنی حدیث ته وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويودا من شباب الصحابة، الصحابة بزوانان وكيو الرسول صلى الله عليه وسلم ترزوه عباس الرسول صلى الله عليه وسلم ترزوه عبد الله زبيري ودا صحابي دي او د صحابي زوی دی او د پیغمبر د تر زوی دی او موري د رسول صلی الله علیه وسلم خینه ده. پس عمره اوچت انسان دی. بیا که دا رشتی تی لري کې جوازی در صحبت د رسول صلی الله علیه وسلم دا غټ شرف دی. دوی چې صلیتو مع النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیله، یو شپه مې د رسول صلی الله علیه وسلم سره تهجد کول، فقمت عن يساره، نزل غس طرف ته ودرېدم، فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم برأسي من ورائي، رسول صلی الله علیه وسلم په دې سر باندې لاس کېښود او زه شاته دې سره تاو کړم، فجعلني عن يمينه، نو ښی طرف ته راوګرځولم. متفق علیه، د حدیث بخاري او مسلم کې. په دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. اولنی مسله به کې دا دی چې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما داغه د ځواني او داغه د حرص او داغه د کوشش او مهنت دې ځوانان ډېر کمی. رسول الله سم چې وفات کېدونه دی وی چې په دغه ورځو کې زه بالغ شوم، یعنی بلوغ ته په دغه ورځو کې رسېدلی. ځکه چې د حجة الوداع قصه چې دی کوي او په موقع کې رسول صلی الله علیه وسلم لمونځ کوو په مینا کې، او زه هلته ورغلم او په دغه ورځو کې چې دی نو زه بالغ شوم، او رسول صلی الله علیه وسلم د هغې نه یو څو ورځې بعد وفات شو. دا قصه د هغې نه مخکې ده. مطلب څه شو چې دې ټیم کې بوډا دی، مشر سړی دی، ځکه تهجد ته ولاړو. زه خطا شو. دې ټیم کې څه دی؟ وړوکی ماشوم دی، تهجد ته ولاړ دی. یوازې په دې کې دنه درس او عبرت پروت دی. او دا پاتې شوی څنګه دی؟ اوږد حدیث دی. دا خو دغه حدیث مختصر یو دغه ده. وایي چې بیت عند خالتي میمونه، وی کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم نمبر زما د ترور سره راغی، د میمونه رضی الله عنها سره نږدې شپې هلته لاړم. زموږ ماشومان هم شپو له یو بل کره ځي، ځي که نه ځي؟ لوبو له ځي، چې دوراني له ځي. موږ هم وایو پرېږدي چې یو بل سره لوبې وکړي چې سوی ځات شي. دې ماشوم دی، سړی د ترور کره به تللی چې دوراني له به تللی، یا به چېرته چې دی نه ټیم پاسي له به تللی، کور کې به تنګ شوی. منو عزت تلو ما کتو چې رسول الله د شپې څنګه موږ کوي. دا ماشوم وای ذکر د انسان اراده او عزم اوچتي. وزیر شپې سم د رسول صلی الله علیه وسلم سره، او دا کور ډېر وړوکی او دا کوټه وړه وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د بیبي دي چې په اوږدو پراته وو، او زه د هغو په دې خپو کې په پلنو پروت وم، نور ځای نه و. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیبي سره څه وخته پورې خبرې وکړې، بیا ویده شو.
او ویزه ودنه شو دا ماشوم ټوله شپه ویښ ناست ویزه ناست وم چې موږ کتو رسول سم راپاسېد مسواک یې وو او دا دوا یې وویل وره دواګانې ته مې یادې کړې او زه دغه د پاتې شوم چې د شپې څه کې بار خو زه یې نه یم خو چې د شپې د څه کې د څنګه عبادت کوي چې بیا دغه طریقه راونیسم الله اکبر د هغوی ماشومانانو زمونږ هغه څلوېښت کالو هغه یې نشي کولی ځوانان خو پرې ځوانان خو له ماشومانان دي خو مزدورۍ کړي او په واده کړي او په عیاشۍ کړي والعیاذ بالله زه د سړو خبرو کوم د څلوېښتو کالو پنځوسو کالو هغه یې نشي کولی الا من رحمه ربي رسول زمره پاسې او بیا چې کله د دواګانې وویل د مسواک یې لاړ غیب شو او د سمت لاړ نو مې ورته زر زر په لوښو کې اوبه واچولې مې ورته کېښودې وایي چې رسول صلی وسلم راغی دې لوښي ته وکتو بیا د خپلو بیبي ته وکتو اوږده پرته بیا ما ته وکتو نو امام ځان ویده کړو نو بیا د خپل بیبي نه تپوس کړه اوبه تا ما خو نه دي ښودي وایي چې خو ماشوم ښودلی زه چې هر چا یې ښودي اللهم علمه التأویل یا الله په قرآن یې پوه کړه هر چا چې یې ښودي بس دی به د کمبل کې دننه خوشحاله شو بیا رسول سم اودس وکړو او ما ورته کتو بیا رسول سم په مانځه باندې ودرېدو دا به ډېر اوږد لمونځ و د اختر به یې وپړسېدې نو زه پاسېدم د رسول سم په خوا کې ودرېدم د هغې نه بعد بیا دا خبره کړې ده او د دې ټولې واقعې نه دا فایده راوځي چې د مؤمن او بیا د ځوان اراده او عزم ډېر اوچت یې موږ یو حدیث بیان کو پر روان درس کې تپوس کوو چا ته نه یې معلوم هلکه ولې شیخ صاحب بس دا مزدوري ښه د پوهانو خلکو کې مزدوریانې نه کولې هغو به کې خټې به نه وي نه بچي د هغو به بچي نه ښځې د هغو ښځې نه وي شهوت او زړه د هغو شهوت او زړه کسې نه و او زه سپین ګیرو ته دا خبره نه کوم سپین ګیري ته ما پوخا مستثنا کړي دا خبره چا ته وروم ها اوس یې مودلي چا ته وروم خو شاعر وایي چا ته چې ته چغې وایې نو د هغه غوږونه نشتې وایي چا ته چې ته چغې وایې د هغه غوږونه نشتې ځکه چې ځوانانو کې یو همت او عزم پیدا شي چا ویلي چې ځوان سړي لپاره د علم طلب کولو عمري د علم طلب کولو لپاره عمري چا ویلي چې عمري موږ واقعي ته سره نقل کړي په یو بیان کې چې بعض علما د امت مشران علما عام علما نه مشران 53 کالو نه بعد علم شروع کړي بعضو بګي د 56 کالو نه بعد شروع کړي بعضو د 40 نه بعد شروع کړي الله سبحانه وتعالى دې ستوري جوړ کړي د اسمان اراده او عزم کو او موږ چې په درس کې نه یو چې د ګورو بل چې د ګورو صرف موږ دې کې ځان نشو ټینګول موږ به علم سو علم طلب کول د دې لپاره په خیر ادو عزم ولري بلکې چې کله د عبد الله بن عباس رضی الله عنه واقعي یو د فائدہ وروته د دویمه فائدہ والی چې د رسول الله په ورغه د څه لپاره چې د عبادت تیز دکی او مونږ چې کله علم وینو مونږ دیو په سره چې پوس په شروع کوي دا وګوره څه تنخای دی جمعات کې امام د دې مونږ تنخای دی د پلانې ادارې ورکړي د تنخواګانې ورکړي الته هم د تنخای دی دا کچه سوچ او غلاندینه سوچ چې هغه د بوت لاندې خوده پکاري هغه سوچ مونږ کوو لکه دا سوچ مونږ ونکو چې دا شیخ چې دی دی عبادت څنګه کوي چې تاسو ونکو چې کینونو سره د ناس ته پاسه څنګه کوي د علم څنګه کړی راځي ورسې تاسو کو راځي ورسې سره کینو پر معلومات دي کو نه دا څه زموږ سوچ دغه دنیا دی چې د وګوره سوت نه خای اسی که زه علم کوم نو درځي ته زره شیدې شوې نه په درځي کې ماته دغه ملوي دي شي ما امتحان ورکو پر دیو ډیګری لپاره
نه ما ته یو کس وایي چې شیخ صاحب ته ما اورېدلي چې داسې ډګري دغه کې ما الحمدلله دا نو په دې باندې به تا ته به څنګه کار میلاوېږي او په دې ملک کې به کار میلاو شي که نه بهر ملک کې الله اکبر بس ختم دغه ستا سوچ دی دس دیوال له ورځو ډګر دغه کې خورو دغه یو دیوال موږ ته ولاړ دی دنیا دا سوچ نه دی چې خاص شیخ صاحب ته چې دا خو به ستا په علم کې ډېر اضافه وشي ها ته خو ته ډېرې مسلې به نوي زده کړې او دا خو به زموږ خوش قسمتي ده چې موږ به د نبي نورې مسلې زده کوو دا ډېره سوچ نشته خپل سوچ اوچت ساتئ د مؤمن سوچ کوم ځای کې د مؤمن سوچ په کوم ځای کې په اسمان کې چې په اسمان نه پاس رب العالمین دی د مؤمن سوچ او زړه د اسمان سره تړلی شوی او د دنیا پرست زړه د کوم سره تړلی شوی د ځمکې سره تړلی شوی په دغه ځمکه باندې مین په پټو باندې او په ځمکه باندې الله سبحانه وتعالی زموږ په زړه کې د آخرت تأمینه پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د علم د کولو او الله دې موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي نور خبرو ته به ضرورت نه دی چې دا موضوع موږ دومره اوږده کړه چې خپله موضوع نه ده خدای نصیب دې لپاره وکړه چې دا ماته ډېر ضروري ښکاري چې په تاسو کې یو جذبه پیدا شي او زموږ داسې ملګري نه دي په کار چې هغه مړه په مړ سړي باندې زه څه کوم په مړ سړي باندې څه کوم موږ خو دې سړی په کار چې هغه سره علم وي تقوا د رب العالمین نه یېري زموږ ملګری دی زموږ ورور دی موږ دې مین یو په دې حدیث کې ګوره دا حدیث راوړی مؤلف د دې لپاره دی چې مقتدي او امام چې کله دواړه یو مقتدي او یو امام نو دوی به څنګه ودرېږي صفونو مسله مخکې بیان شوې وه که نه نو دی د هغې نه بعد راوړ نو بدیږي کې عبدالله بن عباس په دې مسله باندې نه پوهېدو نو لاړ د رسول صلی ګس طرف ته ودرېد یو حدیث کې راځي چې رسول صلی زما د غوږ د پوستکۍ داسې ونیو او تاوې کړه او زه یې ښۍ طرف ته راوسته په دې حدیث کې ګوره یوه فایده لري چې ماشوم باندې به شفقت کوې په ادب به ورته خبره ښې نو بیا به ستا ادب وکړي او چې بچه به په اولو ته خبره ښې نو بیا به ادب نه کړي رسول صلی په مینه باندې هغه د غوږ داسې ونیو او بیا د هغه به سر لاس کېښود د شاته راتاو کړو دا به یوه فایده ده دویمه فایده په دې کې دا ده چې کوم عمل ته په منځ کې ضرورت راشي د هغې د لاسه مونځ نه فاسدېږي اوس رسول صلی پکې ده په سر لاس کېښود دی پکې شاته راوستو مونځ لسې چلو شو مونځ صحیح دی چې کله ضرورت راشي داسې قسمه کار ته دا په منځ کې جایز دی بلکې عبدالله بن عباس خپل مونځ صحیح دی ګس ته ولاړو د ګس نه کوم ځای ته لاړ ښۍ ته لاړ مونځ یې صحیح دی نو اوس دې کې دا مسله راووته چې امام به کوم طرف ته ودرېږي د مقتدي ښۍ لاس ته به ودرېږي ګس لاس ته به ودرېږي او مقتدي به کوم ځای ته ودرېږي د امام ښۍ لاس ته به ودرېږي دا د امام او د مقتدي مسله شو خو په دې کې اوس دا مسله ده ساتئ چې دا بعض مولیان دا خبره کوي چې کله امام او مقتدي ودرېږي دا مقتدي به د امام نه لږ شاته یې نیسي لږ فرق به پرېږدي چې پته لګي بهر نه څوک راځي چې لکه دا امام دی دا مقتدي دی موږ وایو چې شریعت پکې دا فرق نه دی کړی نو موږ ته به کوم ضرورت نشته او موږ خو امام په دې پېژنو چې امام د مقتدي ګس طرف ته ولاړ لګي دغه امام دی بس خبره ختمه شوه دې فرق راوستو ته پکې ضرورت څه پاتې شو چې موږ پکې د ځان نه به یو نوي ټانکه لګو دې بعضو مولیانو د زړه نه پاره هم کېږي چې څو پورې په دې دین کې څه نه لګولي یو ټانکه دوی پکې د ځان نه لګولي نو مزه ولا نه ورکړي موږ ټانکې پکې څه نه لګوي صفا دین دی داسې ودرېږي او که دا مسله پکې وایي که نه نو عبدالله بن عباس ګوره تللی دی مونځ یې زده کولو له نو ده به ویلی ګوره ټوله خبره وکړه نو بیا به یې دقه شان ویلی وی چې رسول صلی الله زه د ګس لاس نه ښۍ ته راواړولمه او زما نه لږ معمولي مخکې ودرېدو ویلې به یې که نه په دې باندې هغه څه کړو اخو دا مسله موږ ته بیانوله نو دا مسله صحیح خبره ده چې امام او مقتدي به بالکل یو شان یو ځای ودرېږي په دې حدیث کې دا مسله هم ده چې د امام نیت د یو کس نیت ته امامتۍ نه نو په منځ کې امام جوړېدی شي دا به دلیل لګي رسول الله خو په دې نیت نه ولاړ چې زه به امامتي ورکوم دغه د عبدالله بن عباس په دې نیت ولاړو او په دې نیت نه ولاړ دا بعض کسان وایي موږ په منځ کې ولاړو او دا عرب راشي بس موږ به ټکه شاته ودرېږي دا وایي کوم دین دی زه دا دین محمدي دی دا کوم دین دی دا دین محمدي دی د محمد صلی الله علیه وسلم دین دی
اوس ته یوازې ولاړ وي مقتدي وي اوس څه شوي امام شوي دلیل پیدا دی که دا بې دلیل بس دلیل ته خو ضرورت نشته اوس که مولوي صاحب مني او که نه مني سابق صاحب که مني او که نه مني هغه څه کار خو نشته په دې کې دا مسله ده چې که بالفرض یو سړی مونځ وکړي به ګس طرف باندې پخۍ د سره ونه درېد نو مونځ وشو که ونه شو دا بعض لکان خو دې دوی دا بعض چې کوم وایي چې مونږ ته سیاد دي هغو نه تپوس مونځ وشو که نه که پته ورته نه وي نو بیا وشو که پته وي ورته نو بیا وشو بیا ونه شو بل سبب پکې دا مشران چې کوم دي اځي تاسو ته پوښتنه کوم که مثال کې ستا کشر پتا به سرشتانه ته پوښتنه چې پلاره یا تر یا کاکا ماما ځکه په منځ کې دې څه ودرې زما د موږ شو کوو نه شو ته ورسې جواب ورکړي یو واټینګ ته جواب نشته د کشر ته وسخه منځو شو ګناګار شو ولې ګناګار شو رجما الله سوي بقرآن کې سوي کاف کې رجما بالغیب بس اٹکل خبری توکی وشتری ایسے غرگے رڑوں سری غرگے کہ برابر شو کہ برابر نہیں برابر دی دلیل کو مجھ سوچ نہیں رہ گئے دا مونږ صحیح دی او کاری غلط دی که چېرته داسې وکړو مونږ صحیح دی او کاری غلط دی څه دلیل دی چې مونږ صحیح دی په دې حدیث کې سوچ پکار دی تاسو سوچ نه کوئ او سرسري خبره کوئ طریقه یې زده کوئ چې د یو حدیث نه فایده څنګه راوباسي په دې حدیث کې به جوور سوچ وکړي چې کله دې خبر راوویسي نو په هغې به ګوره فتوا نه ورکوي ګوره ته عالم نه نو بیا به عالم ته ووایي شیخ صاحب ما داسې فایده د دې حدیث نه راوویسي څه خیر دا به دې کي نو که هغه وایي چې شتي بیا خلکو ته بیان کړه نو که هغه وایي چې نشتي بیا ته ګوره مجتهد نه دي چې نه چې مجتهد شي نو دې ځای کې ګوره دا زه درته ښیم چې دا مونځ یې څنګه صحیح دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه راغی ودرېد ګس طرف ته نو لږ مونځ یې خو وکړو که نه دی ګس طرف ته او بیا رسول څنګه ښی طرف ته واړو نو که مونځ نه کېږي که مونځ نه کېدی نو بیا خو به ده ته رسول صلی ویلی وی چې د اول نه مونځ وکړه ځکه چې دا کېدی نه شي چې په اوله کې چې لږ مونځ دی هغه نه دی شوی او هغه باقي مونځ څه دی دې چې د کېدی شي لکه اوس یو سړي څلور رکعته مونځ وکړه اولنی رکعت نه دی شوی درې شوي دا کېږي چېرته یا خو ټول مونځ صحیح دی او یا ټول مونځ غلط دی دا چې کله حدیث کې سوچي کړو نو دا فایده ترې راوځي پوه شوي که بیا ووایم وعن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم موس کو انس مالک رضی چې فقمت انا ويتيم خلفه ما يتيم تشاته ولا زوما يوم سربل ماشوم يتيم ضمير ابن ابي ضمره بدري يتيم نمو وأم سليم خلفنا متفق عليه حديث بخاري مسلم كيف أم سليم جدنا أنس بن مالك رضي الله عنه سدا مور ده أنس بن مالك رضي الله عنه مور ده أم سليم ده دير بوه خزوه دیو پیر دعوت ورکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوراک لزمن کرا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر خاکسار انسانو چې چا بولو دعوت ورکو نو تو بو سره او دا قصه به زمون پشان نه کولی چې دالی راوېستو او تشه شروع راوېست بلکې حدیث کې رسول صلی الله علیہ وسلم وی لو اهدی الی کچاره له هدیه کې پانچې راکړي پانچې د ګړو بيزو د خپې د دمز قبلو ما دا ګره په ګړو بيزو کې پالتو شي دا خو نن سبب ته زموږ په ماحول کې قدر پیدا شي چې چا دعوت ورکړي شي کنه خپې پخ کړي ته قسم یو هغه دا په کې پالتو شي رسول زمي کې څو کړه دا شي راکې مو سي زما دا رسول زم خاکساری ده او جزیره مطلب دا چې رسول زم په خوراک مې نه دا خو چې سره
څنګه چاته ګوري اقشن د سړي چې څنګه سوچي کنه دا غنه قصه خبر راوستې شي. اوس کې سړی خاکساري او څوک دعوت ورکیږي او دوه سړي ولاړ دي، یو ته دا فائدہ راوستې شي چې مولوی شه ډېر وګړي دي، او دیم ته دا فائدہ راوستې شي چې مولوی شه سره خاکسار. هر انسان خپل سره خپل سوچ، خو نن سبا که په عالم کې دا خاکساریم خو خلک نه بری. زمون په معاشره کې مظلومه طبقه کومه ودا، هغه د علماء طبقه ده. مولوی شه یو مولوی شه ځم خپل جریان دغه طبقه درا چولې، به زمون خلک نه بری. یو مولوی شه وې په دغه کې روانو په باغچه کې چې ګورې درځي کې د سکول سار کې نو دوه قسم خلک دغه یو وته وی جوړه انسان دې کې دي چې ډاکټر وته ویل چې د سار کې ورزش کاوه مې دې خنه ده په دوی نه ورزش نه راغلی دغه دې کې چل کو ته زموږ خلکو سوچ ته ها یره مولوی شه بازار کې روانو نه چې ګر بازار کې د څه کول هغه سلیم عقل ولا وته کوم چې دیندار خلکو مين دي و بچي مولوی شه وایي چې له بقوله بجد سامان راوړو هغه د سویل نه وایي سامان خبر نه دي چې تل شي چلو دې څه کې بازار کې ها مولوی شه چې د بل روان دي ځان سره بنګي یو سوي د قران تلاوت کوي لکه ځان سره لګي سوي قران تلاوت کوي چې اشعار یادې چې د حدیث یادې په خو غواز کې یو کس ووري دوه کسان جوړ شي وي چې مولوی شه روان دي چې ګوره چې انډیا غزلي ویلې څنګه غزلي نو خو عالمو کې دي چې د قران دی یو چې د حدیث وي نه حدیث او قران دی نه وي د دې چې د غزلو کې دی یو چې د زمون دغه سوچ ته ګوره د علم مبارک نو د علماء مبارک خپل سوچ ساتي دا ګوره زمون په طبقه او معاشره کې اوچته طبقه ده ګوره نو خبر مې دی پر کول چې رسول سم ډیر عاجز او لای د صفات ورونکي پیدا کی د عاجزۍ ده چې انس ابن مالک د مور ول دعوت ورکو رسول سم لا چلان مو چې کله ختم شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله دې کسانو دا وی چې رسول بچا کرم لا زوم په کور کې سور کته مونږ کې چې برکت پکې راشي او بعض په دې چې ته په یوځي کې مونږ کې چې د غزې مونږ ځان لپاره بیا خاص کول کې به خپل تهجد نفلي مونږ په دغه ځای کې کوو رسول سم با خلکو لپاره بدا کول وی رسول سم چې کله خوراکو قرآن سمار کوي وی چې قوموا فلو يصلي لكم پس یې تاسو لپاره مونږ کوم کړو د کور کې په دې کې دا فائدې چې څوک د سره خو کې نو ته سره جواب کې سکے ها خبر کې کنه بیا چې کور ته واپس لاړ شي نه داغه به پریشانو کې چې لکه خوراکي دي سو ماته دي سي کتو ناس ته دي سو نه ته به خبر کې هل جزاء الاحسان الا الاحسان ها یو پر به دي سي راغلي چې انس مالک چې زمان نیا داغه نیام دعوت ورکړه عجوز بډای نو رسول سم داغه بډای په خپل باندې تل او مونږی پړاو کړو کله چې رسول سم باندې د ورمخ کې شنو یتیم وسره او یتیم په عربی کې هغه ماشوم ته وایي چې د بالغیدون مخکې پلار مړ شي مور نه پلار او د سنه مخکې د بلوغ نه مخکې کله بلوغ نه باندې پلار مړ شي به یتیم دی نه دی یتیم او ځکه زموږ یو مرګري دا خبره کوله زه په معاشره کې چې د 50 کالو د 80 کالو سړي مور مړ شي نو دوی په لاسنیو کې څو غریب څه شو یتیم شو بلکې موږ به دې سوري چې خزه مړ شي نو یتیم شو چې خزه مړ شي غریب یتیم شو یتیم په اصل کې د ماشومې چې بالغ نه او پلار ته مړ شي نه د کمزور شي خلو مو یتیم پر رسول په شاته ودرې جو په حدیث کې ورني فائدہ دار وته چې ماشومانو لمې ممتی انسان ورکول شي ماشومانو لمې ممتی ورکول شي کته کور کې چې د نفلي مسکین خپل بچي په ځان بشاته ودروا په دې کې به څه فائدې یو خدای رسول سم په طریقې دی عمل کو دوی فائدہ به کیسه ده غټه فائدہ به کیسه ده یو ماشومانو تربیت شي دریو فائدہ به کیدره چې تم جوړور شي نو په جمعه کې د موږ پړاواله شي کچته امام سیبرانی شي
بل فائدہ په دې حدیث کې دا ده چې زنانه به د سړو سره په یو صف کې نه ودرېږي. اوس ګور یو زوی دی او د بل ماشوم یتیم دی، ګور بالغ شوی هم لا نه دی، ودرېدی شي سره نشي ودرېدی. زاوی قسم ته دا حدیث بیانول غواړم کوم چې نن سبا د چغه وایي چې ښځو له پکار چې مزدوري لروځي او ښځو له پکار چې پلاني شي تروځي او ښځو له پکار چې پلاني شي تروځي، په دې کې د ماشوم سره په یو صف کې نشي ودرېدی ته مزدوري لرو باسي. په دې کې د ماشوم سره په یو صف کې نشي ودرېدی او ته د امریکا د برتانیې یونیورسيټي ته یوازې لګي سبق ده. کم عقل او کم سوچ ته دغه سړي نو دې کې دا فائدہ ده. خبرې کې دا مثلا ده د وسره فائدې لپاره ذکر کوو چې ګوره خزي امامتي نشي ورکوله سړوله، خزي امامتي سړوله نشي ورکوله او دا امامتي صحیح نه دي. او دې کې دا مثلا ده چې بخزو باندې د جمع موز لازم نه دی خو جایز دی، په سړو باندې لازم دی او بخزو باندې لازم نه ده خو جایز دی. او دې باره کې ان شاء الله مخکې به حدیثونه راشي. په دې حدیث کې دا فائدہ ده چې نفلي موز په جمع سره کول جایز دي خو کله نه کله همیشواله به بینه کې په کور کې نفلي موز په جمع سره کول کله نه کله د پکار دي خو همیشواله به بینه کې. دې کې دا فائدہ موږ راوستې شو چې کله ته په مسله باندې پوهې لکه اوس تاله د منځه طریقه صحیح درځي د رسول سم په طریقه یو کس یوري داغله نه ورسي نو په دې نیتون ته موږ کولای شي چې دې زمانه زده کی دغه ریاکاری کې نه راځي. هیڅ انسان کولای شي لکه رسول چې په صحابه ته موږ پړاو نو د نیت په کې موږ زمانه موږ زده کی وصلوا كما رايتموني اصلي. حسن حسین رضی الله عنهما دغه بارک رضی چې سپینګری ولیدو چاردامي کو او دا چاردامي په غلط طریقو کې د رسول په طریقه ونه کو. دا وی د ادب او احترام ته ګره مشرانو به څنګه ادب کو نو سبا خدای ادب په ډیرو کوم خلکو کې موجودي سره ولي نو کړه د فسق او د فجور فتوا به لګو کړه ډیر ګرمي نه صفات به لګولې شي د کفر به لګې دي شي حالات مطابق فتوی دي انسان اگر چې سره جیب کې مور پروت دا او بشور السلام وسره کوی تر سلام علیکم و علیکم السلام ومن ګورونه ومن ګوران شي وبس ګوران شي وي دی چې زما او د رسول په طریقه دی او زم چې زما او د رسول په طریقه نو موږ غواړو په نمبر او د څه کې زموږ یو دسته ګوره دا په سلو کې چې موږ کې چې او د رسول په طریقه دوه او د څه په هغه سره وي تر څه اگر سر دي ویو ټیټ وي بچو اصل خبر ده چې زه غلطه یم تاسو دوه طریقه صحیح خو زه په غلطه مو الله تاسو لوی کی او الله تاسو په ژوند کې برکت وایي جماعت زمانه غلطي وکړو نو په دې نیت باندې کله کړه عبادت کول چې بل سره زده کی تاسو خبره نه ده په جایز دي ان شاء الله. دا غیر چې کوم حدیث ته وعن ابي بکر رضی الله عنه دا ابو بکر دی یو ابو بکر دی او دا ابو بکر دی ها مشهور چې دا څوک دی ابو بکر دی أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. أبو بكر داني ورد جمعة تراغي او چې ویل د رسول سم په رکوع کې دی نو د جمعه د دروازې سره رکوع لګوله او بیا په دې رکوع کې د راغی نه د صف ته ورسېد وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف. ذکر رکوع په حالت کې راغی صف کې ودرېد فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله تجوي رسول الله ابو بكر هنا داچ له رسول الله زادك الله حرصا الله يستدعي رس خدي دغه دغه رسول کله ولا تعود وبيدي سوالك. نو دې حدیث کې ډېر مسلې دي زموږ بعض ذکر کما اولنی مسله چې غټه مسله په دې حدیث کې ده چې برکوع راګرول سره رکعت کیږي برکوع راګرول سره رکعت چې کیږي کنه کیږي او په دې کې به دلیل شته هغه دلیل بلای چې ګوره رسول صلی الله علیه وسلم ته بیان دي ویلي چې ته د موږ په دویم بیروک او کله دې رکعت نه شي نو د خدای ټینګ کې د مسلې ته محتاج دي کنه رسول الله تعالی چې دا کار دې صحیح نه ده موږ د رکعت به وک. بعض علما وایي چې محققین علما حق ورس علما دا وایي به موږ کې اختلاف د دلایل او دلاسه په دې کې موږ په چا باندې انکار نه کوو چې په چا باندې بس چې کوم سره کوم دلایل ته مطمئن او موږ خپل دا وایو والله تعالی اعلم. او دې قول ته مسلمان مطمئن دي چې کله انسان رکوع راګیره کې د امام سره رکعت وشي یو دلیل پیدا
یو دلیل دی چې رسول سموي چې اذا ادرکتم الرکوع کله چې تاسو رکوع راګیر کړئ تاسو رکعت راګیر کو واضح حدیث دی او په دې حدیث کې کوم سره سوچ کی دا ابوبکر چې په دروازه کې رکوع لګولې دا ولې لګولې ده لیکن دې سوچ دی کنه چې سره سوچ کی چې دې چې دومره ایرس خو ښکارې دي چې د رکعت په شراتو او دا مسله خو ته واضحه و چې د رکوع راګرول سره رکعت راګیریږي نو ځکه باغ ذکر رکوع وکړه د بعض مقلدین په باندې دا رد کوي نو بدیش کو سوره فاتحه و نه وي نو څنګه رکعت وشي مطلب دا چې سوره فاتحه لازم نه ده د دې جواب موږ مخکې تیر کړی دا او ذکر کړی د سوره فاتحه په مسله کې دلته وی ذکر لند او غدا چې دنه ته پوښتنه کا وایا حدیث کې درځي بخاری کې دا حدیث او نور کتابونو کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر منزل روته پناس ته منځ کو دا هیڅ څنګه مخکې تیر شوی دی کته څه یاد منځ به څه کو پناس او د صحابو ته اشاره وکړو څه شي کې نه او دې چې دنه ته پوښتنه کا او په ولر باندې منځ کول رکن دی کنه دی خو لازم دی کنه په ولر منځ کول چې طاقت دی خو لازم دی کنه چې سړی طاقت یې په ولر منځ نه کې منځ کې نه کې لازم په ولر کول وکړي او دې چې د صحابو طاقت شته کې نشته او په ناس ته مونږ کو مونږ وشو کو نه شو ولو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ هم د قوی چې د فاتحې نه بغیر مونږ نه کیږي په دې کې ذکر وشو چې پیغمبر ویلي خبره ختمه شو وصلی سی ویلي دي وی خنزیر سره حرام دي که حلال حرام دي که الا ما ضررتم الیه او کچرته ضرر د درسي نقصان درسي نور څه ملو نشو نو به د خنزیر غوخه خولای شي کني چې خولای شي اوس په الله باندې څوک درت کولای شي ورياذ بالله يد انکار چې په یوځي کې دي شي نو په بل ځای کې دي شي دا شریعت عامه مسله الله ته بیان کړی چې خنزیر حرام دی به دایته مستثنا کړی دی خیر دی دې ټیم کې خولای شي دغه شانته مسله ده وی فاتحه لازم د رسول سموي خو په دې ټیم کې خیر دی بس خبره ختم شو خدا خبر دا چې د پر ختم شو چې زړه پاکي ګره او د رسول په حدیثونو مېنی دغه پر مسله څه شو ختم شو او چې بزړه کې ځاخي پرتی دغه پر مسله ختم شو نه په دې کې ډېری خبرې لا پاتې دي په دې کې ډېری مسلې په زموږ بزړه کې الحمدلله مسلې بګي نشته بس پیغمبر ویلي بل مسله په حدیث کې دا ده چې منزل چې سره راځي نه پکار دی چې په سکینت او په وقار سره راځي ابو بکر چې په کومه طریقه راغله طریقې غلطه و ذکر رسول صلی الله علیه وسلم منع کو او دې حدیث مخکې روان دی ان شاء الله البته به تفصیل وکاو زموږ د عباس قسم بده شي ذکر لا کړی چې د منزل روان شخص یو کس راځي مخکې شي ته باندې چې د مشمولان منډي وي چرته مونږ چې وړو هغه هم کوغه چور پولیس وته وي ایو پټي نوري نشي لکه هغه کیسې چې روانه په دې جیب بلا شي خو دې او منځ ته ومنډي وي لکه کم ټیم کې چې اقامت کړي ته ولې نه راوته اقامت ته ولې ته نه رسو وختي راوته اوس منډي وي رب العالمین دربار چې چیزې رب العالمین کور ته چیزونه په دې طریقه به سي ته چې خپل کفیل به جیب کمپنی ته منډي وي د کفیل دې جوړې غلې ولاړه او چې څو خبره کې هغه خبره ونه کیږي او ما دا وخت او سفیر بیان کړم یو درس زه پر سفارت خاني ته تلوم نو موږ د سفیر سره ملاوي دي او په دې کې دا عتیق موږ سره و دې بګوای نکړه دې نمبر راغی دې نمبر راتلو مخ کې دې قسمت وي کوم چې سیکریټریو کو سبلاو وی چې موبایل وګوره بند ساتي مې صحیح موبایل بند ساتي دا دب الحمدلله موږ ته معلوم دی چې موبایل به بند ساتي بیا ما ته ویسه نمبر راغی یو دې موبایل ګره بند صحیح موبایل بند ساتي چې کوم دین کې ورکو بالکل نږدې کړي به موبایل بند دي څنګه دا ټول صرف د دې لپاره چې د بزړه کې د سفیر تعظیم وو او چې په ځل کې رب العالمین تعظیمي ناغم بیا قدر کوي خپل رب هغه به دې په سکینت او په وقار سره په الله په سر راځي په خپل لباس کې راځي موبایل بند کړي دا خبرو ته چې نه شي دا دین ته چې نه شي په ادب او احترام نه شي دې حدیث کې دا مسلم دا ټیم لک پاتې او یو حدیث دوه وایي چې دا مسلم سره مخ کې تیری شي
وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده. رسول الله يو پیر جمعه تراغنی وسړی ولیدو چې صف نشاته یوازې مونږ کو، فامره ان يعيد الصلاه. منظر بر رسول الله د مونږ په دویم پیروک. رواه ابو داود. داغه بعد چې کوم حدیث ته وله عن طلق رضي الله عنه لا صلاه لمنفرد خلف الصف. یوازې سړی چې په صف په شاته مونږ کې د مونږ نه کی. او په یو حدیث کې دی طبراني سره دا حدیث الا دخلت معهم او اجتررت رجلا، یا خو به سب کې نه وته یا به یو کس راخو دی. او دا حدیث دی دا دویمه جمله چې یو کس به دراويسته یا به ورننه وته وي، دا کمزوري جمله ده. ځکه چې د دې په سند کې یو کمزور او متروک راوي دی، دا جمله مقبوله نه ده. دا مسله مخکې بیان کړی ده کنه ده؟ ها؟ په تیر شي درس کې بیان کړو، څنګه بیان کړو؟ معذور دی موږ بکې یوازې د حدیث کو رسول الله موږ نه کی. مطلب دې حدیث درې چې هغه سړی موږ نه کیږي چې په صف کې د ځای ملایوي. ته چې کله جمعه ترالي او صفونه ټول ډک دي ته یوازې شاته ودرې، ته به ډایرکټ نه ودرېږي، ته به ګورې به صف کې زیشتي کنه کسان به وړه. او دا ماته تیر شي درس کې ویلو کې د اهل حدیث جماعت نه بیا پکې د ځای ملایوي به نه ملایوي. او کو چېرته د احناف جماعت ته ورغلې نو دیو صف کې ټول وړه نو 15 شپږ کسانو ځای به کېږي، نو به یې کې به تعدیب یې نه کې ځای به ځان خو وس خو به زیره ته ملاو نشو په ځان له یوازې مونږ کې او ته معذوره فتقوا الله ما استطعت. او دا صف نه وګورئ څوک نه راکاږي، دا بعض کسان دې صف نه څوک راکاږي. او دا حدیث دا جمله چې طبراني چې کوم راوړي دا څه ده؟ دا جمله څه ده؟ دا ضعیفه ده. اخرنا حدیث په درس کې بیان کو. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره دا وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم اوریدلی اذا سمعتم الاقامه کله چې تاسو اقامت واورئ فامشوا الى الصلاه نبي منزل زي وعليكم السكينه والوقار او په سکینت او په وقار او په اطمینان او په سکون سره وځي ولا تسرعوا او تعذيب نه کوي او منډي بنوي. فما ادركتم فصلوا کوم چې تاسو ته ملو شو هغه وکي وما فاتكم فاتموا او کوم چې دنه پاتې شي هغه پوره کړئ. متفق عليه. حدیث بخاری مسلم کې. اوس ګور په دې حدیث کې ډېری مسلې دي، ډېری مسلې په دې حدیث کې. اولنی مسله په کې دا چې سړی به موږ په کوم ځای کې گئی ها په جمعه کې به ځکه کړی تاسو اقامت ووري او منزل راځي چې نه چې اقامت ووري د کټ په خوا کې سرکونډي واړوي دي نه وی چې کړی تاسو اقامت ووري نو فمشو الى الصلاه منزل راځي. جو فائدہ به کې دا وکړي چې اقامت ووري نو به څه کوي ها لا بقرار مسله خدا چې اقامت ووري څه کوي منزل راځي بلکار بگی نه کی فمشو ډایرک وځي دا فاده دې پر راځي په عربی کې په لغت کې چې ډایرک اذا سمعتم الاقامه وزن الله اکبر ته ډایرک راځي. او سلفونه ډیر دي چې واقعیت نه خري بلکې یو واقع به دي چې دا چې یو په کې ترکانی به کول یو کس ته ورته خپل کار ولا راوړو او سکاري په ناغه به سټکې راچو سټکې دې چې کړه راچو او بس یو تکبل پاتو چې دې سټکې اوچت کوي الله اکبر باندې قامتونه شي باندې هغه سټکې کې او د سیمینو چنو کو دا چلو ویراشي زو بیا سټک راچو ایو زمون حالت زه خیر به وکړي جمع بین صلاتین وکړنه وجمع بین الصلاتين ودم رايات او یا بس خیر د رکعات بلړ شي دیم کې به شامل شو دریم بلړ شي دریم کې به شامل شو ځان به جمع او خلا بخلی وکړه نو فهم شو ډایرک بیا دغه ته جمعات ګور دي شي نه دی ویل چې منډي وای فهم شو رو بځي په سکینه او وقار سره
کوم کسان چې منډه وي دا ګوره صحیح طریقه نه ده. او د جمعه ته چې رباز رانه نوځي هغه درځه مو ورېدلی د دروازې د جرانه نوځي سم کرس ټول بڑا منډي کی په دا ټینګي به سم ګرځا جوړه کی دا غلطه طریقه. په آرام راځه، هم په آرام. رسول صلی الله علیه وسلم تسرعوا تعظیمکم فما ادرکتم فصلوا. کوم چې تاسو راګیر کو د قموز وکي، کوم چې تاسو راګیر کو پای کې د امام سره شریک شي. اوس دې حدیث کې دا مثلا ده چې امام په صح حالین د غسر به شریک کیږي. دا به د نشتی کې نشتی دغه چې رسول صلی الله علیه وسلم کوم چې دا ملو شو پای کې شریک شه. د سی ویلي کتره شو امام په سجدي نو صبر وکړي چې امام ودري دي خو نه دی ویلي کړي نو چې امام کله په سجدي ته سره په سجده کې شریک شي، امام چې کله په رکوع کې ته سره په رکوع کې شریک شي. یو حدیث ته پای کې دی رسول صلی الله علیه وسلم اذا اتى احدكم الصلاه، دا حدیث ته وکړي دغه ته وګوري خیر لیکونو به ولای کله چې تاسو منځ راشي والامام على حال او امام په حال باندې فليصنع كما يصنع الامام. دې کار وکیل کې څنګه چې څوک امام کوي او ډېر ورونو غره په دې کې خطا کیږي چې کله راشي امام ته انتظار کوي امام به کله ودري. دا ګوره غلطه طریقه ده. امام ته انتظار نه کوي، امام سره شریک شه ورته سجده معمولی عبادت ده کې دې دې سجده درسه له وخت نه امام سره باقه حال کې جره شریک کیږي. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو او په دې حدیث کې یو مسله پاتې شو ان شاء الله غو پر روان درس کې بیانو چې د امام سره چې کوم موږ راګیر کې ناغستا اولنې موږ دي او به چې کوم د امام د سلام ګرځول نه بعد کې ناغه بستا صحیح هغه اخرنی دا مسله ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو. الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي په قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالى موږ په قران او حدیث باندې پوهه. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد